تاسو به اوریدلی چې هغه کم یو صحابي دی چې نه مونځ کړی دی، نه روجې نیولي، نه زکات ورکړی او نور هم داسې عملونه نه دي کړي او ډایرک جنت ته تللی دی. اسود راعي، اگر چې په نومونو کې اختلاف شته. نن د سره زه د داسې صحابي واقعه ذکر کوم. ها په دې سکولونو کې هم اکثر راځي چې کم صحابي دی چې هیڅ نه دي کړي او جنت ته تللی دی. اکثر په دې فیسبوک او په دې میسجونو باندې هم راځي. ها نو دغه واقعه زه نن تاسو سره بیانوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام په یوې علاقې باندې حمله کوله، د جنگ په اراده باندې روان دی. اوس مخامخ هغه بستی ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو دلته پړاو واچو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره خیمه هم برابر کړه، خیسته خیمه برابر کړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره. او صحابه ګیر چاپیره په پیری باندې دي او صحابه خپل کارونه کوي او لږ ټیم پس په دغه ځای باندې حمله کوي. اوس یې ګوري یو شپونکی دی او را روان دی، ګډې بیزې د هغې علاقې نه را روانې کړي دي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام د صحابو په دې خوا باندې داسې راغلې. نو اسود راعي، اسود وی تور ته او راعي وی ګډو سرونکي ته، شپونکي ته. نو دی چې کله راغلی د صحابو له راورسېدو نو د صحابو ته وی دا تاسو څه کوئ؟ ده چې ته دومره ګڼه نه و لیدلې، دومره ګڼه لیدلې نه وه او نه ورته دا پته ده چې یو قوم رالېږي په بل قوم باندې حمله کوي. د ده کار صرف څه و؟ د ده کار دا صرف ګډې بیزې بس ساتل، د هېڅ سره کار نه و. او کم چې یهودي هغه مالک و هغه به موله پیسې دومره بدبودار و دی چې پیسې به داسې د لرې نه ورویشتې چې دا واله دا ستا هغه تنخوا ده یو قسم له. نو دی د هېڅ نه و خبر. نو دی چې کله راغلی نو هغه صحابو ته وی دا ګڼه تاسو د څه سازه کړې ده؟ نو یو صحابي ورته وی دا خو مونږ چې د کم ځای نه ته راغلې په دغه ځای باندې مونږ اوس حمله کوو، په دغه ځای باندې مونږ اوس ور روان یو. دی ورته وی ښه. بیا د خیمې ته وکتل، وی په دې خیمه کې څوک دي؟ نو صحابه ورته وی په دې کې زموږ مشر دی. الله اکبر، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دی اسود راعي ورته وی ستاسو سردار دی پکې؟ صحابه ورته وی سردار مه وایه، د دواړو جهانونو سردار ورته وایه، زموږ پیغمبر دی. وی ښه. د اسود راعي ورته وی ما چېرته د ملک باچا مشر نه دی لیدلی ما ورسره لږ میلاو کوي، دا به کوم ځای لږ مې ورسره میلاو کوي. هغه صحابه وی صحیح ده راځه. نو چې کله روان کو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خو داسې وړه شانتې خیمه وه. نو دی چې کله روان کو او خیمې ته داسې ورنږدې شو نو دی ورته وی د صحابو ته ګوره وی ساده یم خو دومره هم ساده نه یم. آیا د دومره شان تاسو دومره په کثرت تعداد سره راغلي او ستاسو مشر به په داسې وړوکي ځای کې ناسي؟ خاندې راپسې ولې؟ ستاسو مشر خو به ډېره اعلی ځای کې ناسي، دا خو به ډېره غټه کرسۍ ډېر غټ تخت به لګېدلی هغه به پرې ناسي. تاسو دا کم ځای ته ما بوځئ؟ دا خو یو وړه شانتې خیمه ده. نو صحابه ورته وایي زار شم د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سادګۍ نه. صحابه ورته وایي راځه ویم دلته زمونږه د دواړو جهانونو سردار ناست دی. نو د ده داسې لاسونه یې دومره سخاو چې د اخیرو پې د پاسه داسې پاترې ساس کړو، سخا په سخاو. اوس ګوره د نبي علیه الصلاۃ والسلام اخلاق ته ګوره ښه. دی چې کله راغلی که نه او څه صحابه ورسه ور دننه شو او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو د الله رسوله تا سره یو شپونکی میلاوېدل غواړي. نو چې کله دا راغلی نو چې ویې کتل ګوره نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله د اسود راعي ولیدو که نه بس نبي علیه الصلاۃ والسلام ورسره د مخې سره ورته پاسېد. الله اکبر کبیره. هر چاته به نبي علیه الصلاۃ والسلام پاسېدو. ها دې ته وایي اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق. نبي علیه السلام ورته پاسېدو چې پاسېدو ده چې ورته وکتل الله اکبر چې چهرې ته وکتل د نبي علیه الصلاۃ والسلام نو ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب. نبی علیہ السلام بارک دا مشهور چا چې به ورته وکتل نو هغه به وی چې دا چهره دروغجنه نشي کېدی. الله اکبر. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ور روانېدو نو ده ورته وی لږ صبر ودرېږئ تاسو وایي څوک یې؟
زوی د الله نبی ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ها ودلته تاسو سره راغلی دلته مونږ راغلی یو جنگ کو. اسود رای د سو ته پوسونه کړی دي، نو بیا ورته وی اسود رای ورته وی کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی ته ایمان راوړه، ایمان دعوت له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکو. اسود رای ورته وی کو چې زه ایمان راوړم نو سبي زب وی تا ځان تر نږدې کوم، نو وی بیا او وی کو ته ایمان راوړې نو وی الله به هم ځان تر نږدې کی او د نازبینو خلقو په سب کې به الله ودرې او الله بدلا جنت باخانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول خبره اترې وکړي. نو صحابي ورته وي ته چې دا کوم خبره کې دا اسود رای ورته وي دا تر اختیارګه ته ما ځان تر نږدې کی ما نه خپل مالک هم کرکه کوي، زما د بدن نه خو بینځي ډډوزي زمانه زی ما سره خو هیڅ کم نه ملاويږي او زه خو بس دغه کار کوم او دغه شپون کې ما او صرف دا غړي بيزي سروم باز ما سره خپل مالک هم خواله ناراضي پیسې راځي د لری نه راولي، نو ته ما څنګه ځان سره ملګری کې ما به ځان سره نږدې کې سینې سره به مولګي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلا ته چې کلمان راوړي او کله مسلمان شې نو ته به پاک شې، ستانه به ټوله پلیتی بیا ختم شي. هغه وایي سیدا نو پټم باندې ایمان استرا وړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس پسکه اوس را توایا زما کار سده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلا تا چې د کم زین دا غړي بزیر اوستي دي کنه دا ورته واپس کا او په دغه ځای باندې موږ اوس حمله کوو. دا سودرای وته وی هلا عجیب خبره ده، دا مال خوستا دی دا واله کنه ته ورته اوس واپس کې دا مال خوستا دی او په دغه ځای خو ته حمله کې او ته چې دا ورته واپس کا. نبی علیہ السلام ته فرمایل نه امانت دا به امانتدار ته واپس کول غواړي، ته ورته دا واپس کا دا غینه پس تراشه. وی تاسو عجیب خلک کیږي دومره انصاف کوي. نو اسود رای ته وی چې ته ورته دا ټوله ګړي بيزي دا ورته ورشړه اګړي بيزي ورته ورشړلې او دا غینه پس بیا رااله. نو اوس دا یو څو صحابه دا اسود رای رضی الله تعالی عنہ ولې چې د مسلمان شو او چې کله جنگ شروع شو کنه او د ورلې د داسې مارکه وکړه داسې مارکه چې صحابه ته حیران شو او ټول صحابه چې دا څوک راغلی دی پیژنوي نه، چې هغه یو څو کسانو لیدلی چې دا صحابي څوک دی چې راغلی دی چې دومره مونږ له همت راکړو دومره کافران مرداران کړه او دی اوس پروت دی. نو دې خبرو کې دي چې هغه یو کس رالی او دی شهید کو لاندې پرېوتسته چې لاندې پرېوتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وي د الله رسول وي څوک راغلی او پته نه لګي چې څوک دی او وي اوس کوم صحابه چې ورته ولاړ دي کنه هغوی وایي چې دا خو صحابي دی اځنه مخ نه چې دا کوم رڼا ځي کنه دا شهید شوی دی کوم رڼا ځي دا صحابي دی خو چې څوک دی موږ خو نه دی لیدلی یو بل نه تپوسونه کوي. نو چا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تپوس وکړو هغه چې کله رالی کنه نو غیږ کې داسې راچوت او سوی ورته دا و ستاسو ورور دی دی وی په لږ ټیم کې مسلمان شوی دی او تاسو څوک نه وي او دی وی مال رالی او کلمې وی مسلمان شو الله جل شانه ورته د ایمان دولت نصیب کو او بس ورلی د شهادت په مرګ باندې او شهید شو. نو الله والا د حور 25 لاکھ حور جنت ول الله جل شانه ورکړي. نو غرض مې دا دی چې دا دغه صحابي اسود رعی نمونه کې اختلاف شته بس ایمان راوړو او ډایرک ورلې په جنگ باندې او شهید شو. نو الله دې مونږ له داسې مرګ راوړي ښه پوه شوي او الله جل شانه دې مونږ ټول مسلمانانو له اخره خاتمه په ایمان کې صحابه جي